بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو تاسو د غوښتنې په اساس مخکې بحثونو کې موږ د امید او ناامیدۍ په اړه باندې خبرې درلودلې بیا ګڼو دوستانو ملګرو د ناامیدۍ څخه د لرې کېدو د ناامیدۍ څخه د ډډې لپاره په کومو لارو چارو باندې باید موږ لاس پورې کړو تر څو ناامیده نه شو دا پوښتنه کړې وه نن په همدې باندې بحث کوو چې څنګه موږ له ناامیدۍ او مایوسۍ څخه لرې پاتې کېدی شو څنګه له دې څخه ځان خلاصولی شو ځکه موږ په دې باندې خبره کړې وه چې د بریالیتوب تر ټولو ستر راز پر امید پاتې کېدلو کې ده که تاسې چېرته خپلې هیلې لویې سترې پاکې وساتئ تاسې بریالیتوب ته رسېږئ د ناامیدۍ څخه د تېښتې له ناامیدۍ سره د مبارزې لپاره د ناامیدۍ څخه د لرې پاتې کېدو لپاره 5 مهمې چارې 5 مهم کارونه باید ترسره کړي دا 5 چارې کومې دي دا 5 کارونه کوم دي راځئ په دې خبره کوو یو کس د سټیفن آرکوای په نامه باندې مشهور عالم ده هغه وایي چې که تاسې غواړئ بریالي شئ د ناامیدۍ څخه لرې ځان وساتئ تاسې باید ډیفاین ایریا اف انفلوئنس تاسې باید د هغې ساحې سیمې هغه ځان ته معلومې کړئ هیڅ انسان په ټولو چارو کې په ټولو کارونو کې په ټولو کړنو کې بریالی کېدی نه شي که غواړئ چې بریالی ژوند وکړئ یوه ساحه د ژوند ځان ته وټاکئ په هغه کې ډېر پرمختګ وکړئ په هغه کې کوشش وکړئ د خپل کورنۍ د غړو د خپلو ملګرو د خپلو همټولګیو د خپلو همچارو هغه چې تاسې سره په دفتر کې دندې لري د هغوی څخه په مخ کې اوسېږئ کېدای شي دا کراټه وي کېدای شي دا کرکټ وي کېدای شي دا لیکل وي کېدای شي دا لوستل وي کېدای شي دا د وینا فن وي کېدای شي دا د کمپیوټر کار وي کېدای شي دا سافټویر هارډویر کومه په یوه چاره د ژوند کې باید تاسې ډېر زیات پرمختګ وکړئ ځان ته د اغېز ساحه وټاکئ چې په کومه برخه کې تاسې اغېز د تاسې وړتیا ډېره ده په هغه باندې ډېره سرمایه ګزاري که تاسې په ډېرو کارونو باندې سرمایه گزاري کوئ په ډېرو کارونو باندې خپل وخت ضایع کوئ په یوه کې به هم پرمختګ ونه کوئ او بالاخره به ناامیده پاتې شئ دویمه ډېره مهمه خبره که غواړئ چې له ناامیدۍ څخه لرې واوسېږئ ناامیده نه شئ ناامیدي تاسې د پرمختګ مخه ډب نه کړي له ناامیده خلکو څخه ځان لرې وساتئ له خلکو څخه ځان لرې وساتئ چې 40 ساعته دی غمزدی د سره د ټولې نړۍ غمي د سره د ټولو انسانانو غمي د سره د غمونو هم غم ورسره وي له هغوی څخه ځان لرې وساتئ ځکه دا خلک د یوه کار هم نه دي تاسې باید د غم خوړلو او د کار د ترسره کولو لکه مخکې چې ساحه هم وویلې دارنګه د اغېز ښندلو ساحه هم وویلې دارنګه باید د امید لرلو لپاره هم ساحه وټاکئ یعنې تاسې داسې کارونه داسې چارې داسې سیمې داسې خلک داسې وطن داسې ولس د هغوی سره زړه وتړئ چې هغه وکولی شي تاسې د هغوی په بدلون کې د هغوی سره په ګډ کار کې اغېز وښندئ پایلې ته ورسېږئ او بالاخره له ناامیدۍ څخه لرې پاتې شئ بلکې لاسته راوړنې ولرئ درېیمه ډېره مهمه کړنه چې ناامیدۍ څخه تاسې ساتي هغه لومړیتوبونه ټاکل دي په خپل ژوند کې په خپلو ورځنیو چارو کې لومړیتوبونه وټاکئ سهار چې راجګېږئ خپل ځان ته لومړیتوبونه وټاکئ چې کومې چارې باید نن تکمیلې کړئ کله چې ورځ پای ته ورسېده د هغو چارو په تکمیلېدو باندې خوښي اظهار کړئ له خپلې کورنۍ سره ملګرو سره ځان سره د الله شکر ادا کړئ او د شکرانې سجده وکړئ تر څو د سبا ورځې لپاره بیا هم خپل لومړیتوبونه په ښه توګه باندې ترلاسه کړئ څلورمه ډېره مهمه خبره چې تاسې سره د ناامیدۍ څخه د لرې پاتې کېدلو په برخه کې مرسته کوي او د ناامیدۍ مخه ډب کوي تاسې با امیده بریالي ساتي هغه له منفي سوچ څخه تېښته ده له منفي خلکو څخه تېښته ده مثبت سوچ پالل دي رغول دي خپلول دي تاسې باید په هر هغه څه باندې چې کوئ باور ولرئ چې د په پایله کې تاسې نتیجې ته رسېږئ په نړۍ کې چې څومره کارونه شوي دي د دا معنا ده چې بل چا دا کار کړی نو ته هم کولی شي که بل چا دا کار نه کړی ته باید وکړې تر څو نورو ته لاره جوړه کړي خلک وایي د جاپانیانو او د جاپان د پرمختګ بحث همدغه ده چې جاپانیان په دې سوچ دي په دې باور دي چې هغوی د نړۍ داسې کارونه کوي او داسې کارونه یې وکړي چې هغه بل چا نه شوی کولی دوی ویلي چې موږ یې باید وکړو تر څو نورو ته لاره خلاصه کړو نړۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د وسلو په برخه کې د نړۍ د سیمو په فتح کولو کې په ایلولو او ښکېلولو کې د جاپانیانو تاریخ یو ډېر ستر پیغام لري دغه پیغام خپلول پکار دي کوم کار چې نورو کړی باید ته حتما وکړې ځکه چې نورو کړی نو ته هم کولی شي کوم کار چې نورو نه ده کړی ته باید حتما وکړې ځکه نورو ته باید لاره جوړه کړي نو له ناامیدۍ څخه هم لرې ساتي شپږم ډېر مهم اصل ډېره مهمه خبره هغه د پنځم ډېره مهمه خبره ډېر مهم اصل د ناامیدۍ څخه د لرې پاتې کېدلو لپاره شکر ایستل دي
قرآن شریف کې راځي د الله حکم ته وإن شکرتم لازیدنکم وإن شکرتم لازیدنکم وإن شکرتم لازیدنکم که چیرې تاسې شکر وباسه زه درته زیاتوم. یعنی الله جل جلاله وایي که چیرې تاسې د ما په شته نعمتونو باندې روغتیا لري شکر پرې وباسه، زده کړې لري شکر پرې وباسه، دومره مال دولت پیسې لري چې له ګدایګرۍ څخه خلاص یې بل چاته د لاس غځولو شکر پرې وباسه، سوچ فکر کول لري مثبت شکر پرې وباسه تر څو زیات شي. الله وایي هغه وعده کوي ژمنه یې کړې ده چې که ته چېرته د ما په نعمتونو باندې شکر وباسي زه درته زیاتوم. نو شاکر انسان له ناامیدۍ څخه لرې ده. هر څومره چې تاسې ډېر شکر ګزاره وئ، هر څومره چې تاسې زیات په خپلو شتو باندې په خپلو لرلو باندې نعمتونو باندې په هغه څه چې تاسې په ژوند کې لرئ په هغه باندې تاسې زیات شکر باسئ د الله، نو په همغه اندازه باندې به تاسې د ناامیدۍ څخه لرې وئ. دغه چارې تاسې سره د نه یوازې د ناامیدۍ څخه د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي بلکې د تاسې د بریالیتوب سره هم مرسته کوي. ډېره زیاته مننه.